سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي د پاکستان د ناسمو سیاستونو له کبله مو له یاد هیواد سره سوداګري $1 میلیارډ ته راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړې چې افغانستان له نورې نړۍ سره خپله سوداګري 5 برابره زیاته کړې. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د شرایطو پر بنسټ شوې. عبدالله ویلي طالبانو لا هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د خو زرګونو اوسیدونکو د جمهوریت په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ټینګار وکړ ګاونډي هیوادونو دي په افغانستان کې خپله لاسوهنه بنده او بهرني ځواکونه دي په مسؤلانه توګه ووځي. د لغمان ولایت د پوهنتون سړک رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه سړک نږدې 5 کیلومتره اوږدوالی لري او د 317 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. او د فاریاب په دهنۍ درې بند برید کې د بند 2 ساتونکي شهیدان او یو بل ټپي شوی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې دغه برید تېره شپه 12 بجې د وسلوالو مخالفینو له لوري شوی دی.